د زړه د خفګان لپاره د قرآن کریم یو آیات، داسې آیات چې کله زړه ته مې خفګان راغلی، په زړه باندې مې بوج راغلی، قسم سوچونه او فکرونه چې کله ما ته راسي، نو دا وخت کې د قرآن کریم یو آیات تلاوت کړم، دې سره سره مې د دې زړه بوج پورته سي او زړه مې خالص سي او انسان د دې فالتو سوچونو او فکرونو څخه آزاد سي. نو تاسو ته هم ښایم نو دغه آیات د سره زده کوئ او ضرور بل مسلمان ته ورسوئ او د سره شیر یې کوئ. هغه د قرآن کریم آیات داسې دی چې اول وار به 3 وارې درود شریف ووایئ. درود شریف چې مو ووایئ بیا د آیات مبارک چې زه یې درته لیکم هم په دې سکرین باندې او تاسو یې وارې راسره ووایاست، هم تاسو تجربه راسره وکړئ، یو وارې راسره ووایاست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دا صرف 3 وارې ووایئ، 3 وارې درود شریف مخته بیا 3 وار د آیات هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قسم دې د انسان دغه ذهن فرسي د هر څه سوچونو فکرونو څخه د زړه خفګان چې دغه لرې کېږي دې څخه. او په اخر کې هم تاسې 3 وار درود شریف چې ووایئ بیا پر دې چپه وژه باندې داسې چوکئ، پر دې چپه وژه باندې داسې 3 وار چوکئ، نو انشاءالله العزیز تاسې د زړه خفګان به الله لرې کړي.